فرمائلی دی ان الذین آمنوا بے شک آغا کسان چی ایمان روڑی دے او پا ایمان باندے مشرف دی پا ایمان مشرف دی شعظیم دولت دی ایمان وعملوا الصالحات نیک عملونه کوي د ایمان نه وروسته دویم نمبر چې دی نیک عمل دی او سره د دې نه چې ایمان هم سره دی او نیک عمل هم کوي واخبتوا الى ربهم او عاجزی او انکساری کئی تواضع کئی اظہار دا تواضع دا عاجزی کئی دا اللہ پہ جناب کی تکبر نہ کئی غرور نہ کئی عاجزی کئی اللہ فرمائی دا کسان چی ایمان پکیوی نیک عملی او عاجزی کئی تکبر نہ کئی اولئک اصحاب الجنت هم فیہا خالدون دا کسان جدی مستحق دا جنت دی او دی بپد جنت کی ہمیشہ حضراتو د ایمان نه وروسته د ایمان په مقتضیاتو به عمل کوي ایمان چې تا نه څه تقاضا کوي هغه تقاضاګانې د ایمان به پوره کوي او څومره مسلې چې په ایمان کې داخلي دي ته به په هغې باندې راتګ کوي طاووس یو تابعي دی من روات البخاري دی ډېر تابعان شته لیکن د هغوی روایت په بخاري کې نشته بخاري مبارک دی او دا کم تابعی چې روایت په بخاري مبارک کې راشي دا لوی مقام دی د لاس په ګوتو کې فرق دی صحابه کرام لوی خلق دی او پر وی پوړې باندې ولاړ دي خبرې ګټلې ده په ملاقات رسول شاوی د رسول الله سره ملاقات شوی دی ایمان روړی دی او په ایمان وفات شوی دی دا صحابه د دې ډېر لوی مقام دی خو خیر حسن بصری یو روایت راغلی چې رسول الله فرمایلی دی چې د صحابه زما صحابه چې دي دا په شان د مالګي دي په طعام کې او درستی د طعام چې دی دا په مالګي ده نو حسن بصری ویلی دی چې وروره هغه صحابه کرام لاړل چې په طعام کې په شان د مال کې موږ به څنګه درست شو
نزوم ورته دي ذي حديث كي طالبان تويما شنا حسني بشري سيب تزويما شنا نبجي خير من بدأ صحابة و تابعداري کی وہ باعتقاد کی بعمل کی باخلاقوں کی نبی ابک خیری زینہ دا عمل کے بطر قیامت پوری باقی بھی چتا دا صحابہ دا صحابہ چکم اعتقاد دی اقص اعتقاد جوڑ دا صحابہ چکم اعمالو اقص اعمال جوڑ دا صحابہ دا رسول اللہ چکم اخلاقو اقص اخلاق جوڑ بس کا خیری بیاد اعمال کا بعد تر قیامت پوری باقی بھی نو دا صحابه چې ډېر لوی خلک دي خو بیا په دوی کې هم فرق شته هغه صحابه چې هغوی هجرت کړی دي د هغه صحابو نه پورته دي چې مدینې طیبې ته هجرت نه یې کړی نو هجرت والا ډېر پورته دي بیا چې چا هجرت کړی دی نو په دې هجرت والا کې دوه قسمه کسان دي یو دا ده چې هجرت یې کړی دی یو واري حبشو ته بیا مدینې منورې ته دې ته ذوالهجرتین وایي دې خاوند د دوه هجرتو دي د ده مقام ډېر پورته دی چې دوه هجرت یې کړي دي یو حبشې ته او دویم بیا مدینې منورې ته نو د دې صحابو مقام بیا په ټولو صحابو پورته دی زه دا سوال په مسلمانانو وروڼو کوم چې د نبي علیه السلام 9 بیبیانې وي کومو بیبیانو دوه هجرته کړي وو ما تا ته وویلې چې د ایمان نه وروستو د ایمان په ټولو خبرو به ته ځان پوهېږې په هغې به عمل کوې د نبي علیه السلام 9 بیبیانې دي هغه دپاره روا دي بل چا له روا نه دي نه دې کې 2 بیبیانې دي چې هغوی 2 هجرته کړي صرف 2 دي یو ام حبیبه ده چې د ابو سفیان صاحب لور ده او د معاویه صاحب خور ده دا د نبي علیه السلام ټبر دي دې 2 هجرته کړي یو حبشو ده او دویم مدینې منورې ته او دویم بیبي چې 2 هجرت یې کړي دي او لوی مقام یې ګټلی دی دا ام سلمه بیبي ده ام سلمې بیبي 2 هجرت کړي دي خانه کعبې ته چې ځي مکې معظمې په یو لار باندې هغې کې بر لیکلي شارعو ام سلمہ ام المؤمنین دا لار د ام سلمې بیبي ده بیت الله ته دا په ټولو بیبیانو کې په دې 2 هجرتو پورته شوي دي عاشی بیبي چې ډېر اوچته ده په علم په اعتبار د هغې صرف یو هجرت دی
مدینه منورې ته هجرت کړی دی د مکې معظمې نه. ما ستاسو خدمت کې عرض کوو چې د ایمان نه وروسته به د ایمان چې تا نه څه غواړي هغه به کوې. او ځان به بیدار کړي خوشامندي سوا د خدای نه د بل چا مه کوه. ځان ماما خورئ کول دا غیر الله ته مه کوه، په دې الله خفه کېږي. او صحیح خبره کوه. ما ستاسو خدمت کې عرض کوو چې طاووس صاحب دا دومره خبره مې وکړه چې من روایات البخاري، من روات البخاري، امام بخاري د ده نه روایت راوړی دی، نو مقام ډېر پورته شو. طاووس صاحب رحمه الله هغه چې دی په هاشم ابن عبدالملک باندې دربار ته راغی. اور د بیو خلکو خبرې د هغه دربار ته راغی. او سره د څپلو نه راغی شاهي دربار ته. نو هشام ابن عبدالملک ابن مروان، هشام دا نوم چې دی هشام دی، هشام ابن عبدالملک ابن مروان داغه دربار ته راغی او څپلۍ سره د څپلو نه راغی. هغه ته خفه شو. وی صاحب ته زما دې دربار ته سره د څپلو نه راغلي، ما ته وکیه ده. وی زه د الله دربار کې پنځ وخته حاضري کومه. موږ تاسو ټول دغه د چپل ایستلي دي، دا د خدای دربار دی. هر جومات د خدای دربار دی. وی دا څپلۍ د الله په دربار کې وباسم، ستا دا دربار د خدای د دربار په شان دی. بس چپ یې کړم، پاک خدای چپ کړم. وی دویمه خبره دا ده، هغه ورته وی تا چې دی نو ته کېناستې زما په دې مجلس کې ونه درېدې. هغه وی ما ته غوږ کېږده. ما د علي شیخ مبارک روایت اورېدلی دی چې کوم یو سړی جهنمي ویني نو هغه سړي ووینه چې خلک ورته ګیر چاپېره ولاړ یي او هغه ناست دي. الله اکبر. وی دا ټول ستا ارکان حکومت چې دي دوی ولاړ دي او ته ناست دی. نو علي صاحب وایي د هغه روایت دی چې څوک جهنمي ګوري نو هغه سړي وګورئ چې خلک ولاړ دي او دی ناست دي. په دې خبره کې بند کړم. بیا یې وایي چې یاره تا ما ته هشام ابن عبدالملک ووی، ما ته د امیر المؤمنین باچا د مسلمانانو دا دې ونه وی. هغه ورته وی ستا نه ډېر مسلمانان په اور کې ولاړ دي
تانه خپه دي، تانه خلق خپه دي، نو که زه تا ته امیر المؤمنین ووایم نو دروغ به ووایم، او دروغ خو په کفر پسې دویم نمبر ګناه ده. نن دا مسلمانان او موږ ټول دروغ وایو، او د کافرو په نسبت باندې دروغ ناروا دي. نو ټول خلق ستا نه مني چې دی باچا دی، نو که زه تا ته امیر المؤمنین ووایم نو دروغ به ووایم. هغې کې بند کړ، بیا یې ورته ویې چې تا ما ته په نامه نوم واخیستو، زما کنیه دې وانخیستله. وی ډېر مې ښه وکړو، ستا کنیه مې وانخیسته او نوم مې درته واخیستو. وی الله ویلي دي یا داودو یا موسی یا عیسی، الله ټولو ته په نامه نوم اخیستی دی، ته د هغوی نه لویږې چې ګنې تا ته زه په نامه نوم نه اخلم. او کنیه په تعظیم دلالت کوي، ته د تعظیم لایق نه یې. او کنیه مې درته ځکه وانخیسته، لږ سوچ وکړه، یو الله د یو جهنمي کنیه اخیستې ده، تبت یدا ابي لهب وتب. دا دواړه لاسونه د ابو لهب دا کنیه ده، د خپل نوم د عبد شمس. هغه د الله کنیه اخیستې ده، بې ای جهنمي. دا به ستا اعتقاد وي چې ابو لهب چې د رسول الله خپل تره دی، دی جهنمی دی. قرآن شریف د دې فیصله کړې ده. د باندې الله دا ایمان دروازه بنده کړې ده. بعضې کسان داسې چې الله په دې ایمان دروازه بنده کړي، د رسول الله یو کاتب لیکل به یې کول، هغه په یو مسله کې وی دا رسول الله چې ما ورته څه وویل، هغه یې ما ته وویل چې دا ټیک ته هم دغسې نازله شوې. هغه کافر شو، رسول الله مبارک وی چې دا مردار به ځمکه نه قبلوي. یاره ځان سره لږ فکر کوه چې دا ځمکه دې بیا نه قبلوي، بیا به څه کوي؟ دا مردار چې مړ شو نو خښ یې کړ، نو ځمکې بار ته راوغورځاوه. داسې خبیثان تیر شوي دي. سوچ او فکر وکړه چې ته ځمکه دې بار ته رونه غورځوي. موږ او تاسو داسې نه شو. دا تباهي چې په موږ شروع ده. ترکیه کې هغې کې چې دا زلزله راغله، د دې زلزلې وجه شته. د دې وجه شته جي دا هنالک الزلازلو. رسول الله یو قوم وښودو، صحابه ورته ویې هغې ته دوا وکړه، ویې هلته به زلزلې وي. بس زمونږ دغه 14,000 کسان ما اوس اخبار کې ولیدل، کوم چې دوی ورته هلاک وایي، دا هم ښه نه ده. پاکستانیان ورته هلاک مه وایي، شهیدان وایه. دا الله سزا ورکوي. بس 14,000 زخمیان خو پرېږده. الله چې څه کوي که نه، هغه چې موږ سره کوي، موږ د دې لایق یو. جي
اوس بي دي چې دلته هم زلزلې امکان شته، یاره مې د زلزلې خو مخکې چا خبر نه و ورکړی، دا به تاسو څه زلزله برابروئ، دا زلزله به ستاسو نه وي، مخکې دوی خبر ورکوي میزایل وغیرې چې د باندې راپرېږدي. امریکا به خوشحاله کړي، عمران یې دی، امریکا به خوشحاله. یو سړي ما نه تپوس وکړو، وی دا عمران څنګه سړی دی؟ مې یاره شیطان وایي چې عمران کوم ځای کې وي نو که زه هلته نه یم دی زما کار پورې شي، دی زما کار کوي. بېدینه انسان چې څوک ورسره دی هغه هم د دین زه ورته وایم لمونځ څه له کوي، هغه هم بېدینه دی، ستا خو موږ نه قبلېږي. پرېږده د ټولې پاټۍ پرېږده، د الله او د رسول په پاټۍ کې داخل شه، نور یې پرېږده. دا نور هېڅ هم نه دي، بې وفا خلک دي. خپل خدای سره میلاو شه، خپل رسول سره میلاو شه، خپل عالم سره میلاو شه، خپل پیر صاحب خیال وساته، خپل پلار خیال وساته، د مور خیال وساته. نو ستا کونیا ما تا ته ځکه وویل نه وي که تا سوچ وکړو نو کونیا اړوخه هم نه ده. دنیا کې درې قسمه نوم دی، محضه ده، لقب دی، کونیا ده، شرجامې کې راغلی. ما ستاسو خدمت کې عرض کوو چې وروره دا یوازې ایمان نه دی. ابو جهل ته چا ایمان نه وروړی وی پاتم کې، اگر گویم مسلمانم بلرزم که دانم مشکلات لا اله را. دا یوازې لا اله الا الله محمد رسول الله نه دی، بیا د دې تقاضا نه دی، هغه به پوره کوي، فکر او سوچ پکوي. یو فرشته به په ورځ د قیامت اعلان وکړي چې کومو کسانو چې چا پې ظلم کړی دی، خو یاد لره هر ظالم چې معاف نه کړي، ګورې پام کوه، نه قرآن شریف کې فیصله شوې ده، 15مه سپاره کې څوک چې د معافۍ لایق یې هغه یې معاف کړي وي، که د معافۍ لایق نه یي چې معاف یې نه کړي، ګورې بیا به نور څه تباهي جوړه کړي دی. دا سورت شورا کې راغلی دی. نو الله وایي چې چا یو مسلمان معاف کړي هغه دې راپاشي، الله ورته هغه ته انعام ورکوي چې دې الله تعالی شي وایي تا دا سړی معاف کړی و، تا باندې زیاتې کړي و، تا معاف کړي و، او زه جنت ته بې حسابه ځم. بی حساب جنت ته ځه. ما ستاسو خدمت کې عرض کوو چې وروره د دې ایمان څه تقاضاګانې دي هغه به پوره کوي. زبیده بیبي مکه معظمه کې خوږې وینې ټول اترخې وي، دی یو نیر د خوږو اوبو د لرې ځای نه راوسته او خلکو ته د هغې سخته پیده ورسېده. دا چې وفات شوه نو چا په خوب کې ولیدله، وی الله څوک وی خدای پاک ما سره څه خبرې وکړې، تا نه به ستا د دې ژوند تپوس کوي، الله به تا نه تپوس په دې قبر کې نږدې ځای دی، بس دې قبر کې به درنه هر څه برابر کړي، خدونه ساتي. بلکې داسې کسان شته مسلم مبارک کې راغلي دي
چې یو سړی به وفات کېږي یا زنانه، فرشته به ورته راشي، السلام علیک یا ولی الله، اے د خدای دوستا په دې سلامي، ان الله یقرأ علیک السلام، خدای پتا سلام لولي ته په پلا کټ کې پروت دی، ویبشرک بالجنه، او تا ته زیری د جنت درکړي، هغه ټولې سختۍ به د ذوالقدم په هغه آسان شي. ما ستاسو خدمت کې عرض کوم چې د دې ایمان تقاضاګانې به ته بیا پوره کوې. نو زبیده بیبي په خوب کې ولیدلې شوه، وی څه چلو شو؟ وی الله ما خدای وی الله ما ته وی چې تاسو د ایمان نه وروستو یوازې ایمان خو نه دی، څه نیک عمل دې کړی دی؟ وی ما وی چې ما دغه نیرو چې خلکو ته پې ډېره پیدا ورسېده، وی الله راته وی چې دا نیر خو د خزانې، دا خو د خزانې د حکومت او ستا خو خپلې پیسې نه وي، خپلې لګوه وروړه. بس وی زما وار خطا شو، اووی زما په نش کوم لوی عمل خراب شو، الله خراب کړ. وی بیا الله ما ته وی چې ته یو نیک عمل داسې یاد کړه چې تا څه کړي دي. وی الله ما ته خو نه یادېږي چې دغه عمل خراب شو. وی یاد درم. وی یو وارې داسې کار وشو چې تا ډوډۍ خوړله او ډېره وږې وي، نوڼه یې دې راواخېستله اول، او په دې کې اذان شروع شو. اذان شروع شو نو تا ځان برابر کړه چې خدای نوم دې سر دې پټ کړ. هغه نوړی دې دقسې لاس کې نیولې وه چې اذان خلاص شو، د اذان نه وروستو څه کلمات دي هغه به وایي. اذان چې مؤذن څنګه کوي ته به سره وایي الله اکبر، ته به الله اکبر کوي، او حي على الصلاة حي على الفلاح کې به څه وایي لا حول ولا قوة الا بالله، بس نور خوا بنزل الله اکبر الله اکبر لا اله دا بوه دې نه وروستو رسول الله خبرې کړې دي. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبث مقام محمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا ونبيا. دا به وایي منګه داسې به ګوتو شمارو شي. اذان څو کلمې دي؟ پنځلس. هغه به م وایي. وی هغه اذان چې ختم شو هغه نوڼی ته خولې ته کړه، بس په هغې ما بخلې جنت ته ځه. دا ورکوټې عمل دا به الله سبب زموږ او ستاسو د بخښنه وګرځوي. آیات کې خبرې ډېرې زیاتې دي، بس خیر یې الله دې د عمل توفیق رانصیب کړي. واخر دعوانا